بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. صدق الله العظيم. سورة السجدة مكية وهي 30 آية. دا سورة السجدة مکی سورت تے ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے. 13 آیاتن دی و 3 رکوعات او 3 رکوع دی. الف لام میم حروف مقطعات تی دا متشابہات ندی او پمانے اللہ پوئیگی. اللہ عالم دے پمانا دے حروف پمراد خپل. تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. نازل دل دے کتاب تنزیل الكتاب نازل دل دے کتاب لا ریب فیہ ہے شک شبہ نشتر پراتلو دے کی من رب العالمین دا نازل شوی دا رب العالمین دا طرفنا. اللہ پاک نازل کرے کہ دا اللہ یو صفت دے رب العالمین دا تمام مخلوقات و ضروریات پورا کون کی پرورش کون کی. نو پدے کتاب کے حیث دو کا نشتا حیث قسم شک شبہ پا کی نشتے لا ریب فیہ. ام یقولون افتراہ. آیا کافران وائی کہ دا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا ځان نہ جوڑ کرے دے دا ځان نہ جوڑ کرے نہ دے. بل هو الحق من ربک بلکہ دا کتاب دا اللہ دا طرفنا استا رب دستا دا رب دا طرفنا حق دے. بل هو الحق من ربک دا ځان جوڑ کرے شوی نہ دے. بل هو الحق بلکہ دا حق دے من ربک استا دا رب دا طرفا. لتنذر قوما ما اتاهم چت یر وورے پدے کتاب باندے اغا قوم تا ما اتاهم چن دراغلے دویتا من نذیر سوک یر اورون کی من قبل کستان مخ کی لعلهم یهتدون دے دا پارا چی دوی پا ہدایت باندی شی. قرآن پاک یو معجز کتاب دے. معجز دا مطلب چی دا دے قرآن دا مثل روڑونا تمام مخلوق عاجز دے.
دا معجز کتاب دے او دا اللہ دا طرف دے پدے کے حیث قسم شک شبہ نشتا نو دا دی کتاب پبارکی کافران وی پیغمبر علیہ السلام دا زان نہ جوڑ کرے دے او دا دروغو دے نو دا سے واضح دلیل لکه د نیمه ورځې نور چې څنګه واضح دی اوس په دې کې شکوک او شبهات پیدا کول دا صد او عناد دی کني دې کې هیڅ قسم شک شبه نشته اوس دا کتاب الله صلی الله علیه لتنذر قوما چې ته په دې کتاب باندې یو قوم او یره هغه قوم ما اتاهم من نذیر چې دوی تستانه مخکې بل پیغمبر نه دی راغلی نو راه راسته به دا خلک راولي چې په سوونه کاله دی کې پیغمبر راغلی نه دی د عیسی علیہ السلام نه زمنګ د پیغمبر علیہ السلام پورې 610 کلونه دے کے منز کے پیغمبر نشتا نہ لے راغلے او دا اسماعیل علیہ السلام نوالا تر زمان دا پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے مکہ مکرمے تا یو پیغمبر ہم نہ لے راغلے نو دا تقریباً 2000 کالا مکہ مکرمہ دا پیغمبر نہ خالی پاتے شوے دا بہر نہ با دا نور پیغمبران تعلیمات را رسیدلی وی خودی علاقے تخپل پیغمبر نہ دے راغلے اس دا پیغمبر علیہ السلام کہ تشریف روڑ پدا سے ماحول کے کہ گیر چاپیر عرب ملکنا طول دا علم نخالی شاڑو انپڑو او پیغمبر علیہ السلام ہم دا چانا تعلیم تعلم نہ دے کرے چانا زدکولی ندی کرے او تر سلویخ کالا پورے دا سو خبرہ ندا شوی او چا سلویخ کالا عمر پورا شو ناصافا دیر خشتا دا علم او دا پوئے او دا حکمت دکی خبری شروع کردی چا دا دکی خبر مثال تمام عالم روڑی نشی او دا دغه قوم چې سونه کاله مخکې د دوی ذهن ختم شوی دی مسخ شوی دی د هغې د جوړولو کوشش وشو نو داسې کلام دا د عقل نه جوړېږي دا د وحی نه جوړېږي دا کلام په وحی راغلی دی دا چا په عقل جوړ کړی نه دی پیغمبر علیہ السلام دا تمام مخلوق نزیات عقل والا دے اعقل الناس دا طول خلق نزیات عقل والا دے خدا کلام الہی دے دا پا عقل نجوڑی نو دا خلق پیغمبر علیہ السلام توی تے دا زان جوڑے او تے دا دروغ جوڑے نو دا زړه دردون کی خبر را او پیغمبر علیہ السلام پہ صبر کرے دی ام یقولون افتراہ آیا کافران وائی کہ پیغمبر علیہ السلام دا زان قرآن جوڑ کرے دے بل هو الحق من ربکا بلکہ دا قرآن حق نستا دا رب دا طرفنا لتنذر قوما ما اتاهم چہ تیر وورے پدے باندہ سے قوم تا ما اتاهم چراغل ندی دویتا من نذیرن سوکیر اورون کے پیغمبر من قبل کستان مخ کے لعلهم یهتدون دے دا پارا چہ دوی پہ ہدایت باندی شی دا قوم پہ ہدایت باندی شی اللہ الذی خلق السماوات والارض اس مخ کے بل صفت اللہ پاک بیانی اللہ اغا ذات دے جدا ازمک و اسمانونا دے پیدا کری دی
او پشپگ ورځې کې پیدا کړی ځمکه او اسمان شپږ ورځې کې پیدا دي اوس دا شپږ ورځې د دنیا ورځې دي او که د آخرت ورځې دي په دې الله پوهېږي په دې شپږ ورځې کې چې الله پاک دا ځمکې او اسمانونه جوړول الله خو کن فیکون چې وی دا اسمانونه او ځمکې بس پیدا دي شي فوراً با ځمکې اسمانونه پیدا و نو دا دونه زیات وخت یې پې ولې ولګاو که د آخرت ورځ شي خو 1000 کاله ده نو 6,000 کاله یې پې ولګوله که د دنیا ورځ شي نو 24 ګنټې شوا روز دی نو دا 6 ورځې یو هفته تېرول دا هم ډېر دي دا دونه وخت یې پې ولې ولګاو کن فیکون فوراً به اسمانونه تیارو د دې جواب دا دی چې په دې کې الله دې مخلوق له تعلیم ورکوي چې تاسو څه کار کوئ نو په سوچ فکر کوئ وخت پې ولګوئ او مضبوط کار وکئ ښه کار وکئ پایدار کار وکئ ځان ته مه خلاصوئ کارونه نه بګار مه جوړوئ سوچ فکر سره په حکمت سره کار وکړه تادی مه کوه ځکه یو کار چې پوره شي نو بیا د هغې حسن ته او مضبوطیا ته خلک ګوري او دا تپوس نه کوي چې په دې څونه وخت لګېدلی دی د وخت تپوس یې نه کوي خو ظاهري حسن ته او مضبوطیا ته یې ګوري او که فرق پکې وي نو هر سړی وي دې دې کې فرق دی او دې دې کې فرق دی او که دا یې داسې کړی وي نو ښه به که دا یې داسې کړی وي نو چلونه به درته خلک ښیي نو د دې حسن او مضبوطیا ته وګوره وخت چې په څونه ولګي نو خیر دی خو کار ښکلی وکړه البته څه کارونه داسې دي چې په هغې کې تلوار وکړه یو دا چې د ګناه کار ده نه وشو نو دا ما وویل چې جمعې په شپه به توبه وباسمه او په رمضان کې به توبه وباسمه او لیلة القدر ډېر ښکلی وخت دی هلته به توبه وباسمه نو توبه زر وباسه چې څومره زر کیدی شي نو توبه وباسه او که قرضدارې او د قرض د خلاصولو انتظام د سره شته نو ټال مټول مه کوه ځکه دا ټال مټول ظلم دی نو قرض زر خلاص کا چې چا درکړي نو زړه ولا چومه چې د هغه توبه چې بیا چاله هم قرض نه ورکوي نو قرض زر خلاص کا او که کور کې لور خور پیغله شي نو د هغې د ورکولو انتظام دا هم په دې کې تلوار پکار ده چې څومره زر کیدی شي او چې ته څوک نیک بنده خدای پیدا کړ ورې کې نیک بنده چې بس خپل لمونځ اودس کوي او دا رزق انتظام معمولی غوندې ورسره او دینداره دی بس دې دیندارۍ ته وګوره ورې کوله وانکحوا الایام الله وی بے جوڑے جوڑا کے انکحوا الایام بے جوڑے جوڑا کے کہ الگ بے جوڑی ہوئی نہ الگ لے انتظام ہوکے او کہ جنہیں بے جوڑی ہوئی اگے لے انتظام ہوکے او کہ ابتداءً بے جوڑی ہوئی نہ ابتداءً والا انتظام ہوکے او کہ رست بیا چتا کنڈ شوی ہوئی یا بل سوجہ راغلی ہوئی نو اگے لے انتظام ہوکے سړی کونډ شو بله دې وکړي چې هغه کونډ شو بیا بله دې وکړي بله دې وکړي ښځه کونډه شوه بل دې وکړي بل
احادیثو کې دا څه د ننګ او د شرم خبره نه، جائز کار دی. او که یو سړی وایي چې یو مشتو بله کوم نوم، خدا چې عدل او انصاف دا پکې لازمي دی، عدل او انصاف ولا پکار دی. نو که عدل او انصاف کو اجازت کیوں دی کی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، اول خدای دو ویلی دو کې وثلاثه دریو کې څلورو کې. فإن خفتم ألا تعدلوا كيريږي چې عدل به ونه کې فواحده بیا یو. نو پدې کار کې تلوار اوکا، نیک بندا چې ملاوي نو ورکړه اوکا، قرض خلاص کا. جنازه په خشوا، جنازه کې تلوار اوکا، دې ته مګور چې صبر وکړه فلانه صاحب رو رسیږي، نو فلانه صاحب برو رسی، شاید چاغه ډورو درسي. نو پرواز ورځو جنازه مې ساروي په ګنټو نه چې څو نظر کې دی شي نو جنازه اوکے. ځکه کچره دا نیک بندوي نو د دې نیک بندا د آخرت نعمتونو ته تلوار ده. وي شابه ما زر بوزه احادیث کې راځي وې دا مړ چغوي اعلان کوي چې قدموني قدموني ما مخکې کې ما مخکې کې. دې د جنت خوشاله تر روان دي. او چې کافر انساني دې یو خوار شه دا ما چرته وړه مې وړه دا کافر مردار را د دې مردار نه ځان خلاص کې زره دې وګونه کوڅ کې چې تکند کې ورغورځوي او دا نیک بنده د جنت خوشاله له ضرور رسوي. نو جنازه کې تلوار وکي. جنازه زرته مقرر کا. بیا دا جنازه له چې کم خلک زی نو دوی دې منډه نه وای، ځکه د دوی دا منډه خطرناکې دي. خیالي نه لاله په لحد کې زمکه کې خپې ورشي او درزو خوري او دې خو جنازه ته ګوري. او ته جنازه کې یو لړ بنده ولاړی او سپین صادر خوځیرا خوځي چې رو خوځيږي را منډه کې نو دا منډه وال خلري. علیکم بالوقار علیکم بالسکینه. خپ قلار باندې راځه کتانا تکبیر دو تکبیرو شي خیر دی، او چې درزو خوري عمر لا بیا کلم پروته نو دا نه ده. پنځ وخت منځله چې راځي نو په سبیل له داس چردام کړي او فرش وار دی ستاخ په لمدی دی او په منډه را روانې د جماعت منځ کې را پریوته د عمر د منځونو نه پاتې شوی پروت دی. نو پس قلار راشه. نو بعض کارونو کې تلوار کوا او اکثر کارونه هغه کې وخت ډیرو لګوا. کار خو کا ایک ہو مگر نیک ہو. اللہ الذي خلق السماوات والارض، دا اللہ غذات تے خلق السماوات تے پیدا کری دی اسمانونا والارض او زمکے پیدا کری دا وما بینہما اغا سچ دا اسمانونا زمکے پمنس کی دی فی ستت ایام دے پشپگ رو دے کے پیدا کری دی. ثم استوى على العرش بیا استوا کړی د په عرش باندې قائم شوی د په عرش باندې څنګه چې د شان سره مناسب ده. ما یلیق بشانه دا الله د شان مناسب چې څنګه مناسب وا هغه چې قیام کړی دی. د دې په مطلب باندې من پوی ګنا دا به الله تاسو پاره. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نشت استاسو دا پارا من دونه بغیر دا اللہ نا من ولی سوک حمایتی ولا شفیع او نسوک سفارشی.
افلا تتذکرون آیا تاسو خیال نہ کوئے سوچ فکر نہ کوئے یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر کئی اللہ پاک پا تدبیر بان نازلی الامر کارونا من السماء دا اسماننا الى الارض ازمکتا ثم يعرج الیہ بیا اللہ تخیجی فی یوم کان مقداره 1000 سنة مما تعدون فاغرس کے کان مقداره 1000 سنة چداغی مقدار زر کالا دے مما دا اغرزنا تعدون چتاسو اشمیرے زر کالا روز نو پتی روز کے دا کارون اللہ پاک تا پیش کی گی فرشتے دا کارونا پر لگ لگ ساتھ کے کئی وہ اصل مقدار دا دے زر کالا دے دا قیامت روز زر کالا مراغلے دا او 50 زر کالا مراغلے دا 50 زر کالا او زر کالا پا احادیثو کے دومر مراغلے دا کہ دا روز با دومری لکہ یو بندہ چی منز کئی یو منز تیم اور قرآن اور حدیث نہ دا معلومی گی کہ دے تمام مخلوق سر اللہ حساب کتاب کئی نہ دا غرمے نہ مخ کے خلاصی گی قیلولے ٹیم تب ارس فارغ شوی جنتیان جنت تتلی و دوزخیان دوزخ تتلی دا قیلولے پٹیم کے قیلولے دا ماسپخین نہ مخ کے دا غرمے خوب سنت طریقہ دا دومرا وقت ختمی گی رچا دا پارا دا سلور رکعت منز برابر دا چارا پارا 24 گھنٹے چارا پارا زر کالا چارا پارا 50 زر کالا دا عمل مناسب کمی زیادی دا کارونا اللہ پاک تا پیش کی گی فی یوم کان مقداره 1000 سنة مما تعدون فا اغیروز کی چی مقدار دا اغیروزی 1000 سنة زرکال دی مما دا اغینا تعدون چی تاسو اشمیرے ستاسو دا شمیر پا اعتبار زرکالا سورة المعارج کی وی فی یوم کان مقداره 50,000 سنة پاغر وز کے چداغی مقدار 50,000 کالا دے نہ حیبتنا کا روز دا دا حیبت پا اعتبار 50,000 کالا غٹ غٹ مجرمانو دا پارا چداغی نہ کم مجرمانی اغی دا پارا کم مقدار تردے چدا بازی دا پارا 1000 سال چا دا پارا 50,000 چالا دا لگ وقت برابر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے روز پبارک فرمائی کہ ہما یومانے دا زر کالا دا 50,000 کالا دا دو جدا جدا روزی دی ذکرہم اللہ تعالی فی کتابہ اللہ اقبل کتاب کی ذکر کری دی اللہ تعالی اعلم بہما بس اللہ تعالی علم دے دا دے روزو او ایزا خودے کی خبر نکو مچی دا یا ورز 50,000 یا 1000 کالا دا سنگا چل لے ویزا سے نویم زکا چی اللہ ویلی و اللہ پاقبل کتاب خطوئی نو اللہ پاکتا دا عملون خیلی اللہ پاک ازمک تنازلی او بیا اللہ پاک تا پیش کی گی پا اگر اس کے چستاسو دا شمیر مطابق زر کالا دا یعنی پا قیامت کے دا طول کارونا دا اللہ تا پیش کی گی پا قیامت کے دا دنیا طول کارونا دا ہر چا نیک او بد طول عمل اللہ تا پیش کی گی
چې هغه ورځ زر کاله ده. وإلیه یرجع الامر كله، دے اللہ ته به ټول کارونه پیش کیږي. يدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ پاک تدبیر سر نازلی کارون دا اسمان نظم کے تا ثم یعرج الیہ، بیاخیج دی اللہ پاک تدا ٹول کارونا فی یومن، یعنی پیش کی گی اللہ تا فی یومن پاغرز کے کانا مقدارہ الف سنہ، چه مقدار دا غیب زر کالوی مما دا اغنا تعدون چه تاسو شمیرے. ذالک عالم الغیب والشہادہ، دا ذات چه دی دا اللہ عالم الغیب خبردار دی پپٹو باندے والشہادہ او پخکارو باندے العزیز الرحیم، دا اللہ زبردست رحم والا دے. الذي احسن كل شيء، اغا اللہ چی خشت کرے دے ہر یو شے. الذي احسن كل شيء، دے اللہ پاک خشت کرے دے کل شيء ہر یو شے. خلقہ اول پیدا کرے دے. وبدأ خلق الانسان من طین، شروع کرے دے پیدائش دا انسان من طين دختنا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، بے جوڑ کرے دے نسل دا انسان اولاد دا انسان من سلالة من ماء مهين، داغ خلاصے و دا نچون داغ سپک ابونا. ثم سواه، بے برابر کدے انسان لرا. ونفخ فيه من روحه، پل روح پک پکوها. وجعل لكم السمع والابصار، جوڑ کری دستاسو لپارا غوگنا والابصار استرگی والافئدہ اوزلنا. قلیلا ما تشکرون، دیر لگ غند تاسو شکریہ ادا کوئے. الذي احسن كل شيء، اغا اللہ احسن كل شيء کہ خشت کرے دے ہر یوشی. خلقہ، اللہ پیدا کرے دے ہر یوشی. ہر یوشی لے خشت پیدائش ور کرے دے، بہترین شکلے ور کرے دے. پدے عالم کے چھ اللہ کم کم سیزن پیدا کری دی، نو دا ٹولے پا حکمت پیدا کری دی و خشتے پیدا کری دی. دا خپل ذات پا اعتبار ہر یو شے خشتا دی، او دا ٹولو نزیاد خشتا، دیر خشتا و دیر اعلی اگا پا کہ انسان دی. ذکر پا قسم اللہ فرمائی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، پا تحقیق سر من انسان پیدا کرے پا دیر خشت قالب کے، پا خشت شکل صورت کے. دا نور مخلوق دا انسان نا حسن کے کم دے، خو کدا نور مخلوق پا حسن کے کم ہم دے، پا اعتبار دا مجموعہ عالم ہر یو شیخ کو لے دے کہ اللہ پیدا کرے دے، نو ہر یو شیخ خشتہ دے. وی زکا کہ دا اللہ پیدا کری دی، نہیں ہے چیز نے کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تا اللہ دا قدرت پا کارخانہ کے بد نشتا، اور نکمہ کمزور بیکارا دام نشتا دے. ہر یو شے پخپل دے اللہ پاک خشتہ پیدا کرے دے. ورکرہ مارو لڑم دے، زہریلہ دے، خو مجموعہ عالم کی دام پا ڈیرو فیدو کے رازی دکی ڈیر زہر دی،
او دا زهر کته یو انسان له ټک ورک د مارو لړم او وی چې مړ شو ته خو په ظاهر وې دا خو ډېر لوی نقصان شو خو د انسان ته خو د شهادت مرګ ملو شو دا دومره لویه درجه که دا بل انسان وجلو نو دا بل به په دوزخ ته تلو او مار لړم په دوزخ ته لاړ او دی په جنتي شو دا الله پاک راز او حکمت ته پکې او د دې مار لړم وغیرہ داسې نور حیوانات چې هغه خراب دي د هغې نه ډاکټران زهر راوباسي او هغه زهر بیا په دارو کې ګډ کي او یو مریض له ورکي هغه په خدای جوړ کی په دې انګریزي داروګانو باندې په انګریزي کې لیکلي پوایزن او سره کې خېته توکړي دا زهر دی زهر ته خوړې شي خو چې ډاکټر وایي اوخره هغه په یو خاص مقدار کې درکړو تا لپاره د فایدې شو دا زهر یې کم ځای نه راوړل چې دا تا ته خراب څیزونه ښکاري دی د هغې نه واغشته ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا سه ډیر څیزونه به خراب وي خو طریقه استعمال چې ته ولا ښه پیدا کې اب خوي طریقه استعمال او چې طریقه د استعمال له ولا غلطه پیدا کړه بس بیا ګناه ده وبدأ خلق الانسان من طين الله پاک شروع کړی را د پیدایش د انسان من طين د خټینا آدم علیہ السلام د خټې پیدا دی خټه خوشته کړله خې خمبیره کړله او 90 فوټ اوږد بدن یې ترنه جوړ کړ لسنیم فوټه د سینې پلنواله او بیا په نور او هوا ولګېدله روح پکې واچول شو انسان تیار ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين بیا الله پاک جوړ کړی نسل د انسان اولاد د انسان من صلالة من ماء مهين دا خلاصه او د نچوړ د هغه اوبو نه چې هغه سپکې دي نطفه دا خوراکونو نچوړ او خلاصه ثم سواه بیا الله برابر کدلرا ونفخ فيه من روحه پدې خپل روح پکوه د روح نسبت الله ځان ته وکړه شرافتن وجعل لكم السمع والابصار والافئده الله جوړ کړ ستاسو دپاره السمع غوږونه والابصار او سترګې والافئده او زړونه غوږونه درکړه اورېدل پې کوه سترګې درکړه لیدل پې کوه زړه یې درکړه سوچ او فکر پې کوه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ غوندې تاسو شکریا ادا کوئ د نعمت شکر کم ادا کوئ وقالوا اذا ضللنا في الارض واي كافرانا اذا ضللنا في الارض چې کله موږ په دې ځمکه کې ورک شو خورې شو ایرې شو زرې زرې شو انا لفي خلق جديد آیا موږ به بیا په نوې پیدایش کې راځو بیا به پیدا کېږو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی په ملاقات د خپل پروردگار انکار کوي د قیامت پر ورځ باندې د الله سره ملاقات نه انکار کوي الله يتوفى قل يتوفاكم ملك الموت قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام يتوفاكم ملك الموت د مرگ فرشتہ ستاسو روح قبض کوي الذي وكل بكم اغا فرشتہ چه پتاسو مقرر دا ثم الى ربکم بیاستاسو پروردگار طرف تا ترجعون تاسو بواپس کولی شے یتوفاکم ملک الموت
وفات کئی تاسو لرا ملک الموت دا مرگ فرشتہ. ملک الموت دینا مراد عزرائیل علیہ السلام دی. و عزرائیل علیہ السلام یوازې نه دی. الذین تتوفاهم الملائکۃ لفظ د جمع راغلی دی. په دې کې اشاره ده چې دا کار یوازې عزرائیل علیہ السلام نه چلی، هغه سره نور معاونین فرشتے هم شته، ما تحت فرشتي دي. د عزرائیل علیہ السلام په نظر کې د تمام دنیا انسانان دا سدي لکه مخه ته په پلیټ کې چې یو څو دانې پرتی وي، ټولې مخه ته دي. او کم دانا چې راغشتل غواړي نو بس مخه ته حاضر ده، پاسېدل و پسې نه غواړي. یو انصاری صحابی وفات کېده او سر ته فرشته ولاړه وه، ملک الموت. نو پیغمبر علیہ السلام سفارش کئی ملک الموت ته وی دا زما صحابی دی او د سره نرمی وکا. عزرائیل علیہ السلام ته وی دا زما صحابی دی، زما مرګره دی، د سره گزاره وکا، نرمی وسره وکا. نو ملک الموت ورته وی چې صاحب ته مطمئن اوسېږه او زه د هر مؤمن سره نرمی کومه، د نرمی معامله کومه. او بیا فرمایل چې څومره خلق په دې ښارونو کې یا په بانډو کې، په ځنګلونو کې، په غرونو کې یا په دریابونو کې آباد دي، په دې کې هر یو کس دروازې 15 ځله زه وینم، هر یو کس دروازې 15 ځله وینم. نو زه د دوی هر ورکوټ او لوی بلا واسطه پیژنم، دا ټول زه پیژنم. وی بیا فرمایل اے پیغمبر علیہ السلام چې دا سدي نو دا ګوره د الله په حکم دی، او که د الله حکم نی نو د یو مچ روح قبض کول که زه غواړم زه په دې قادر نیم، مچ ماشي تر څو چې الله حکم نی کړی. دا ټول خو زما مخې ته دي، خو چې الله حکم نی کړی نو زه یو مچ ماشم وجلی نشم. دې حدیث مبارک نه داسې معلومیږي چې دا مچ ماشي وغیره د دې روح د الله په حکم دام فرشته قبض کوي. او نور روایاتونه معلومیږي چې د فرشتي په ذریعہ باندې روح قبض کول دا د انسان شرافت دی. فرشتہ د انسان روح قبض کوي او د دې نور زناور روح دا فرشته نه قبض کوي. د انسان شرافت او کرامت فرشتہ ولا راشي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا زناور حشرات الارض دا ټول د الله ذکر کوي، تسبیح وي، او د دوی زندگی دا په تسبیح ده چې دوی تسبیح ختم که به دوی بمړ شي، الله روح په خپله قبض کړي. نو د زناورو مرګ ملک الموت ته عزرائیل علیہ السلام ته نه دی سپارلی. د زناور چې ذکر کوي جندې او چې ذکر یې پرېښود بس مړ شو. وی عزرائیل علیہ السلام ته چې دا کومه ډیوټي حواله شوله
چې دنیا کې بلا خلق توجنه نه پروردگارا دا سه کار دی راکو چې دا ټول دنیا دا ټول بنی آدم به ما پسې لګیا وي بد برا پسې وي او چې زمان نوم راشي نو خبر نه وي وی الله پاک وته چې لدی مخنیوي با زو کما په دنیا کې ظاهري اسباب به پیدا کما مرزونه به پیدا کما چې د هغه په وجه باندې د مرګ نسبت تا ته باندې کیږي اسرائیل علیہ السلام ته اخلاص کړ تبه و ټوخیو بری خونه او بس علاج نه کو بد پریزي کوله بس مړ شو اسرائیل علیہ السلام نه یاد دا کوټه نه را پریوته نو بس مړ شو اکسیډنٹ کې مړ شو ډراور په ګناګار دی او په ټوپک وشته شو په تماچا وشته شو نو کله ټوپک تماچا کله اکسیډنٹ کله بیماری کله په اور لګي کله پسین پریوته دغه ته نسبت کیږي او اسرائیل علیہ السلام ته داسې بچو اړو نو ویم ناخي وی دا مرزونه دردونه زخمونه دا ګوره د مرګ قاصدان دي هر یو راضي او د انسان ته مرګ یادي بیا چې د مرګ وخت راشي نو فرشته راشي او دته وی بندا ستا د راتلو نه مخکې زه تاله راغلم ما تاله سو نوټس یې درکړی وی تاله ما نوټس درکړو خبر مې درکړو پرله پسې مې قاصدان درله درلیږلي ته مې خبردار کړی وی چې مرګ له تیاری وکړه کله د بیمارۍ په شکل کې کله د حادثې په شکل کې دې نه پس بل قاصد نه راځي زه بس اخري راغلم اوس تیار اوسه نمبر ته نو بس په نمبر کې واخلي اسرائیل علیہ السلام ته مخ کې پته نه لګي چې دا فلانې بنده کله بمري خو چې کله ورته الله حکم وکړي چې د روح واخله بس وی پیژني روح یې واخلي مخ کې پته لګي نه قل يتوفاكم ملك الموت الذي قل افرما يتوفاكم وفات کی تاسو لرا ملک الموت الذي اغد مرگ فرشتہ وکل بكم چه پتاسو مقرر دا ثم الى ربكم ترجعون بیا بستاسو رب طرف ترجعون تاسو واپس کولی شے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. سورة السجدہ یوشتما سپارہ اور 12 نمبر آیات. مخ کے آیات کے اللہ پاک فرمائل کہ دا مرگ فرشتہ ستاسو دا پارا مقرر دا اور ستاسو روح قبض کی نو بیا بخپل رب تا پیش کیگی. نو دغه وقت چې بنده پیش کیگی یو مجرم او بل غیر مجرم دی نو مجرمان به څنګه پیش کیگی؟ ناکسو رؤوسهم د ذلت او د پیمانتیا د وجنه سرونه به ښکته کړي وي بره به کتی نشي. او اللہ تبوئی کہ اللہ من ارس اولیدل ہرسم ووریدل سترگم اغڑیدے غوگنم کلوشو اوسم سوچ فکر پزیلے تیوزل من دنیا تا بیا اولے گا من بسونا مڑا نکو بس تبا پویش تبا اوینے کہ من سونا نیکان جوڑی گو ویوزلم دنیا تا اولے گا. اللہ وہی کزد واپس دنیا تولے گم نظما بندے ما تا معلوم ہے مق نہ کر دے بیا کے نہ دے لے گم بیا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. کم کار نہ منے کولی شتا او مغه کار باندې بیا ورځي نو دا څه دروغ وې کته دنیا ته لار شنو بیا ناروا کارونه وکړي دنیا ته لګم نه. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ کچرت اوینے وَلَوْ تَرَى او کچرت اوینے إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ پکم وقت کے جب مجرمان بسرو نخکت کئی اذ المجرمون پکم وقت کے جو مجرمان مشرکان ناکسو رؤوسهم کتکون کی بی دخپل سرونو دا ذلت او دا رسوائے دا وجہ سرون بخ کتکون کیوی عند ربهم دخپل رب پمخ کے ربنا ابصرنا وسمعنا وی با ایدہ منگ ربا ابصرنا منگ حرس اولی دل ابصرنا دا دا قیامت حالاتم اولی دل پخپل استرگو ارس اولی دیشو وسمعنا او منگ پخپل غوگو باندے حرس ووری دل. پیغمبر چی کمی خبر کولے آغا وقت کے منگ پہ سوچ نکو اوسم سترگے اغڑے دے غوگنم کلوشو یقینم راغے او پخپل سترگو باندے مشاہدم اکرلا چی بغیر دا ایمان او عمل صالحنا بل سشے دا خدای پنیز پکار نرازی یوزل منگ دنیا تولے گا تب یا گورچ سنن کان جوڑی گو. ربنا ابصرنا ایضا منگ رب منگ اولی دل وسمعنا او منگ ووری دل
فرجعنا نعمل صالحا، فرجعنا پس من دنیا تا واپس لے گا، نعمل صالحا من بعمل کودنے کے، انا موقنون بے شک من یقین کون کیو. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، کچرے من غستوے ولو شئنا، اللہ فرمائی کہ من غستوے لآتینا کل نفس هداها، ہر یو نفس بم ہدایت ورکڑوے. کچرے اللہ وی ما غستے نو ہر یو نفس با پا ہدایت باندے وے. خو ہر یو کار کے دا اللہ راز او حکمت وی. نو اللہ پا زور سوک نہ مسلمانی، پا خپل ارادہ دا یو بندہ مسلمان شی نو دا جنت مستحق بشی، پا خپل ارادہ دا کافر شی دا دوزخ لائق بشی. نو دا خپل ارادہ دا دا استعمال کراولی، نو که خپل ارادہ دا نیک کار دا پارا استعمال کی اللہ با خوشحال شی، اجر ثواب باور کی. او که خپل ارادہ دا نارواو دا پارا استعمال کی اللہ با ناراض شی او سزا باور کی. نو پسور اللہ سوک مجبوری نا کہ اسلام قبول کا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کدا چاخوخی ایماندار دیشی کدا چاخوخی کافر دیشی. انا اعتدنا للظالمین نارا، اللہ وی ظالم لا مشرک لمے اور تیار کرے دے. نو دنیا کے اللہ اختیار ور کرے دے، دیکھے راز و حکمت تے. بل دے کہ اللہ پاک فرمائی کہ دے شیطان اللہ پاک طویل جستا دا بندیان دا بز ٹول گمراہ کما، لأغوینہم اجمعین، ٹول با گمراہ کم، الا عبادک منہم المخلصین، استا خاص بندیان ابران بچی. وی داغی پا جواب کے اللہ پاک و تو فرمائے کہ زما وینا حق دا، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، خامخا جہنم بدر ندک کما. لأملأن جہنم، جہنم بدکم، من کا شیطان استانا، وممن تبعکا، او سو کستا تابداری کی، منہم دے انسانانونا دا پیریانونا اجمعین. تا استا مرگری دا و دوزخ کے واچم و دوزخ بدن ڈکم. نو دا اغا قول لے کہ اللہ پاک مخ کے کرے لے. نو دا دے وجہ نا ہر بندہ تا ہدایت نے کی گی، اللہ با دا قول ہم پورا کئی دوزخ بم ڈکئی. نو دوزخ لبا سوک تیاری گی، شیطان و دا شیطان مرگری. دا دے وجہ نا ہر بندہ نشی مسلمانے دے. اور دا کافر وی تا یو ظلم دنیا تا بیو لے گا، نو اللہ وی چی دیو لے گا، نو والی ما تا نہیں معلوم. ولو ردو لعادو لما نهو عنه.
ولو شئنا لآتینا کل نفس کچر من اغوارو لآتینا کل نفس هداها خامخاب من ورکو هر یو نفس تا هداها ہدایت دے نفس ولیکن حق القول منی لیکن حق ثابت شوی دے قول زما دا طرفا رشتیا ثابت شوی دا زما خبرہ کہ لأملأن جہنم منکا وممن تبعک منہم اجمعین دا قول ثابت شوی دے ولكن حق القول مني لیکن زما د طرف یو قول ثابت شوی دی لأملأن چې خامخا بزډکوما جهنم دوزخ من الجنة والناس اجمعين دا دوزخ بډکوم من الجنة د پیریانونا والناس د انسانانونا اجمعين د ټولنا پیریان او انسانان دوزخ تا بواچولی شی دوزخ بتڑکیگی دا قول ثابت شوی فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا فذوقوا پس اسکے تاسو دا عذاب اسکے بما نسیتم پدی وجہ چھ تاسو ہیر کرو لقاء یومکم هذا ملاقات دیر وز استاسو دا قیامت پرز دا اللہ سر ملاقات کول تاسو ہیر کریو انا نسیناکم منگم تاسو ہیر کرلے دا خپل رحمت نم پری خودلے سنگا چھ زما حکمم ایرک نن ما دا خپل رحمت نم پاتکلے وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا او اسکے تاسو عذاب الخلد عذاب ہمیشہ بما كنتم تعملون فسبب دا عمل کول استاسو یکم گند عملم دنیا کے کو نو دا اغی سزا ہمیشہ دا پارا اسکے کافر پر دنیا کے کفر کرے دے نشپیتا تیا سل کالے کفر کرے بیا خو مر شو نو دل سزا تو نہ پکاو چسونا د جرم کرے دے نشپیتا تیا سل کالے دے دوزخ کی واچی نو بیا دے نہ پسی ولی دوزخ کیا چی خدا خو زیادے نہ کہی دے کافر پر دنیا کے فرض کا سل کالے کفر کو بیا مر شو نو خسل کالا پس دوزخ کے تیر کی اداغے نہ پس دیو باسی نو اللہ پاک ہمیشہ دا پارا عذاب الخلد دا ہمیشہ عذاب ولی ورکی دا خبر بالکل صحیح ہے چھ اللہ زیادے نہ کئی خود دے کافر دا ارادہ دا چھ زمان کہ عمر نہ ختمیگی کہ عمر میں نہ ختمیگی زرگون کالوی لکون کالوی نظم پا دے شرک و کفر بانے دا زرگون و لکون کالتیرو دا کافر دزلا اغا ارادہ دا چه زرگون لکون کال عمر با طول پا کفر کے تیروم او اسلام تبا نرازم نو اللہ وی دا غزرگون لکون نکد دینم زیاد عمر تعالی درکم او تی پا کفر کے تیرے نو دق شانت نختمی دن کی زندگی بدل دوزخ کی مقرر کم نو بیا بدا دوزخ نواتی نشی وما هم بخارجین من النار نو اللہ انصاف کئی دیوی نختمی دن کی زندگی کے دنیا کے اللہ راکڑا کفر کے تیروم اللہ وی نختمی دن کی زندگی بدل پا دوزخ کی کم فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا پس اسکے تاسو عذاب اسکے بما نسیتم
پدې وجه چې تاسو ایر کړی دی لقاء یومکم ملاقات تاسو د دې ورځې هاذا چې دا ورځ ده انا نسیناکم بشک منګ تاسو ایر کړلې ایرې دو سره لازم ترک دی منګ تاسو پری خود له د خپل رحمتنا وذوقوا عذاب الخلد او سکه تاسو همیشه عذاب بما کنتم تعملون په سبب د ګنده عملونو تاسو چمکول انما یؤمن بآیاتنا الذین بیشک ایمان روڑی زمنگ پا آیاتونو باندے یقین کئی زمنگ پا آیاتونو باندے الذین اغ خلق اذا ذکروا بها چکل اغوی پویولی شی پا دے آیاتونو باندے خروا سجدا اغوی پا سجدہ باندے پریوزی وسبحوا بحمد ربهم اغوی پاکی بیانی سرد حمد و ثنا د خپل رب وهم لا يستكبرون اغوی غرور و تکبر نکی ہر وقت دا اللہ نے یریگی پا سجدہ پراتوی پا ذکر اللہ باندے جب تر و تازوی پا زڑکی غرور و تکبر و لوئی نوی ہر وقت دا اللہ آیات چے اوری سر و تخکت کئی غرور و تکبر نکی تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم أرخنا دوی جداوی عن المضاجع دا أرخ لقولو دا زينا يدعون ربهم بلیغ پل پروردگار لرا خوفا وطمعا پیر باندے اللہ نے یریگی وطمعا او امیدم دا اللہ نے کئی دا عذاب نے یریگی دا رحمت امید کئی ومما رزقناهم ينفقون بعد دا اغنا چه منگ دوی تا روزی کری ری ينفقون دا اللہ پنم بانے خرچ کئی تتجافا جنوبهم اڑخ تتجافا جدا کیگی جنوبهم دا دوی اڑخنا عن المضاجع دا اڑخ گانا کم دے چے اڑخ لگی نا دا غینا جدا کیگی دا دینا مراد دا تہجد منز دے چے بندہ دا خپل بسترین پاسی اور دا اللہ پاک ذکر کے مشغول شی دعا کی مشغول شی ذکر دا بندہ دا اللہ دا ناراستیانا اور دا عذابنا یریگی اور دا رحمت اور دا ثواب تما اور امید لری تو پدے وجہ دیرا پاسی اور اللہ تو ادریگی پیغمبر علیہ السلام یوزل پا سفر کیو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم وی دے سہر وقت کے دشپے سفر کو دے سہر وقت کے پیغمبر علیہ السلام تا ورنزدی شما وی ما عرضو کچی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تیودا سے عمل اخیا چی ما جنت کے داخل کی دوزخ نہ ملری کی یہ پیغمبر علیہ السلام را تو فرمائل چتا خود ډیر لوی سیز سوالو کو خو دغه کار چې الله چاله آسان کی نو ورته آسان کی بے او فرمائل چې دا عمل چې جنت ته پنځدې شي جنت ته داخل شي او دوزخ نه لری شي ناغه دا عمل لې چې دا اللہ عبادت کوا دا اللہ سر سوک مشری کوا منز قائم وا زکات ادا کوا دا رمضان روجی نسا حج دا بیت اللہ کوا او بیرا تو فرمائل واخلا تا تا خیر یا دا نیکے ابواب در تا خیمہ او غدا
چې روجا ډال لے یعنی د عذاب نه بچ کول کوي او صدقه د انسان گناهونو اور وجنی اور مړ کوي او دارنګي د بنده مونږ په نیمه شپه کې او بیا د قرآن مجید دا آیات ولسته چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع یعنی دې عمل سره بنده جنت ته نزدې کېږي او داخليږي اړخونه د بسترې نه لرې کول دا صفت 50 صادقېږي چې د شپې تهجد له پاسینو پاغه خو صادق دی دا صفت خو که یو بنده د شپې نشي پاسې دی او دې د ماسختن منځ په جمع وکي او د ساري منځ په جمع وکي نو هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع دا آیات په دم صادق شو ماسختن مانځه ته په جمع ولاړ نو بسترې پرېښې ده او د سار مانځه ته په جمع ولاړ دغه وخت کې بستر پرېښې ده کني دغه وخت کې خوب خوب مزه کوي تتجافى جنوبهم د ماسختن د مانځه نه مخکې چې نه اوده کېږي او د ماسختن د مانځه انتظار کوي نو دې کې دا صفت راغی چې ماسختن مانځه نه بل مخکې اوده کېږي نه بعض روایاتو کې دي چې دا آیات د هغه خلکو متعلق نازل شوی دی چې د ماښام او ماسختن تر منځه نفل کوي د ماښام او ماسختن تر منځه نفل کوي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیات متعلق فرمای چې کم خلق چې سترګې اوغړيږي او ذکر کوي چې ویښشي نو ذکر کوي چې ملاشتي ذکر کوي چې ناشتي ذکر کوي چې په اړخي ذکر کوي نو تتجافى جنوبهم نو دا ټول اقوال دا په خپل ځای باندې یو بل سره تضاد نه لري د شپې په اخره کې دا مونږ د ټولو نه افضل او که یو بنده کمزوري وي شپه کې پاسېدی نشي نو ماسختن مانځه پسې هم د تهجد په نیت باندې 2 رکعاته نفل چوکي نو د تهجد ثواب به الله ورکړي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الله پاک به تمام اولین اخرین د قیامت پرز را جمع کی یو اعلان کون کې به ادریږي اعلان بکئی او تمام مخلوق به اوري आवाज بداسي کیږي چې اهل محشر کې یعنی د میدان حشر کې چې دا کم خلق دي دوی دې پوه شي د الله په نسبانه کم خلق د عزت او د اکرام مستحق دي نو بیا به فرشتہ आवाज وکي چې په اهل محشر کې هغه خلق دې ودرېږي چې د چا دا صفت ته چې تتجافى جنوبهم عن المضاجع بسترونه اړخي جداوي نو په دې आवाज هغه خلق به ودرېږي چې د چا شمیر ډېر کم دی او بل روایت کې وسره دا الفاظ دي چې دا خلق بغیر حساب جنت ته بلال شي دینه پس نور خلق کی ناغیبا حساب کتاب نه پس نو د تهجد منز د قیامت پرز باندې د کامل نجات سبب ګرځیدي شي تتجافى جنوبهم عن المضاجع
جدا اوسیږي اړخونه د دوی عن المضاجع د اودکېدو د زینا د اړخ لګولو زینا يدعون ربهم دی بلی خپل رب لرا خوفا و طمعا پا یر باندے و پا امید باندے ومما رزقناهم او بعض دا اغسنا رزقناهم چه منگ دوی تا روزی کری دی ينفقون دا اللہ پا نم باندے خرچ کئی فلا تعلم نفس حیث یو نفس تا معلوم ندا ما اخفی لهم من قررت اعین چه کم سا پټکړی شوی دی د دې د پاره من قرۃ اعین د سترګو د یخوالی د خوشاله دو د پاره کم کم نعمتونه دوی له پټ ساتلی شوی دی الله پاک د مؤمنانو د خوشالولو د پاره په جنت کې داسې نعمتونه پیدا کړی دي چې لا عین رأت سترګو لیدلی نه دی ولا اذن سمعت غوگونو داغی صفتم اوریدل نده ولا خطر على قلب بشر او دا یو انسان پا خیال خاطر کم لا راغلی ندی پزلکیم تیر شوی ندی چه سنگ نعمتنا بای دا نعمتنا اللہ چاله ورکی تتجافا جنوبهم عن المضاجع دا نعمتنا که دا اللہ زمانگ طول نصیبو کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم یو نفس تا پتن لگیگی چی دوی دا پارا سشے پٹکڑے شوے دے من قررت اعین دسترگو دا یخوالینا جزاء بما کانو یعملون دا بدلا دا اغیس چی دوی کم دنیا کے نیک عملو نکری دی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا پس اغا سوک چی مومن وی آیا دے پشانت دا اغا چالے کم چی فاسق و نافرمان لے مومن تابدار فاسق نافرمان برابر دی نا لا یستوون دا توارا سر برابر ندی اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہر چی اغا خلق دی چی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات او عمل دنے کے کرے دے فلہم جنات المأوا چی ایمان روڑے دے عمل صالح کرے دے دا اغوی دا پارا جنت المأوا جنات المأوا باغون دی دا ہمیشہ اسے دو نزلا بما کانو یعملون دا با میل مستیاوی نزلا میل مستیابوی بما کانو یعملون پس سبب دا اغی کارونو چی دوی با کم پا دنیا کے نیک عملو نکول دا اللہ پا فضل دا جنت میل مستیابوی وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا ہر چی اغا خلق دی چی نا فرمان دی فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ تکانہ دا اغوی دوزخ کلما ارادو ہر کل چدوی ارادو کی ان یخرجو منها چدوی دا دے دوزخ نا ازی اعیدو فیها واپس بکریش دوزخ تا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار دوی تبویلیشی اسکے تاسو عذاب دا اور الذی کنتم به تکذبون اگا عذاب چی تاسو بوتا نسبت دا دروغو کہو وی دا دوزخ دا تیز لمبے کلا کلا دا دوزخی پا لمبو لمبو کلا سے لری اولی دا دوزخ گیٹ طرف تا دا خیال دارائشی چی گیٹ طرف تا شمت ازاس که دروازه کلو شو او بزم وی فرشتی دیکور کی او منستے ورولی بیدا اور منستا کی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر خامخا من پدوی باندے سکو من العذاب الأدنى نزدی عذاب دا دنیا عذابون پہ سکو دون العذاب الأكبر علاوہ دا اغلوی عذابنا
چې هغه په قیامت کې وي لعلهم يرجعون شاید چې دوی واپس شي د ګناه د کار نه بچ کېدو د پاره الله ولا دنیا کی تکلیف راوړي عذاب ادنا په معنی د نږدې عذاب ادنا نه مراد د دنیا آفتونه مصیبتونه مرضونه وغیرہ عذاب اکبر نه مراد د آخرت عذاب نو دې ځای نه معلومیږي چې دا په دنیا کې 50 سختی تکلیف راځي دا رحمت دی مرضونه راځي مصیبتونه راځي نو دا د الله رحمت دی ځکه چې په یو بنده سختی او تکلیف راشي نو دته الله یاد شي دې توبه وباسي یا الله اوسه پورې ارسه چې میکړي دي نوم پوه شوی اوس به بیا زدا سي د ګناه کار نه کومه نو دا سختی او تکلیف د ګناه نه در منې کېدو یو سبب جوړ شو اوس که په دې منې نشو او د ګناه په کار کې روان دی نو بیا عذاب الاکبر لوی عذاب بیا دوزخ دی نو دینا معلومیږي چې د دنیا تکلیفونه رحمت ته د غفلت نه بندا بیداری الله طرف ته رجوع کوي اوس دا تکلیفونه چې په دنیا کې راځي چاله رحمت ته او چاله غضب دی کافرو د پاره عذاب د الله غضب دی په قهر او په غضب اخته شو مؤمن له عذاب راغی د رحمت ته اوس دا به څنګه معلومیږي نو مؤمن له چې کوم عذاب راشي د پاغه باندې صبر کوي او د الله پاک نه امداد غواړي نو د په درجات اوچتيږي دته یو قسم د زړه سکون او اطمینان حاصل لې او دا کافر د په فریاد سر دی نو د کافر د پاره عذاب قهر او د مؤمن د پاره د دنیا مصیبتونه دا رحم دی بیماریاں وغیرہ رام رحمت تے اور روغ صحتم رحمت تے دا دیوبندی و بزرگ عالم هغه به دا خبره کوله چې روغ صحت رحمت تے او بیماری رحمت تے یو ځل یو بندا بیمارو او حضرت ورلا تپوس لته چې تپوس لته نو شاګردان طالبان ورسره وي هغه وی چې دې به څنګه دوا کوي کوي چې خدای دا بیماری ده نه لري کې نه موږ به وته وایو چې بیماری خو رحمت نه ده سو وی چې رحمت لري کې زه ګورو چې دې به وسوي بزرگ ادرے دا بیمار تپوسو کو بیا طالبانو ته وی چې بس دعا وتاو کې وی یا الله دا بیماری ستاره طرف یو رحمت ته او دا روغ صحت چې دنه دام ستاره طرف نه یو رحمت ته خو یا الله ستاره بنده کمزور دی د یو رحمت ته نه شوی د بیماری رحمت ته شوی نه دا ولا بدل ک په بل رحمت روغ صحت ولا ورکه روغ جوړی کی دیو نه چې خدای دا بیماری ته نه لری کی ځکه چې طالبان خو اعتراض کوي دا خو رحمت لری کړه خو نه کړل وی خدای دواړه ستا رحمت ته خو بنده کمزور دی عاجز دی بنده دی نو کمزور دی دا یو رحمت دی برداشت کولی نشي دا بل رحمت د صحت ولا ورکا انګم کمزوري الله دې را باندې رحم پټولو کی ولنذيقنهم من العذاب الادنى من خامخا سکو په دوی باندې من العذاب الادنى د نزدې عذاب
دا دنیا عذاب دون العذاب الاکبر علاوه دا اغلوی عذاب نچه دا قیامت تے لعلهم یرجعون شاید چی دوی واپس شی دا گناہ دا کارنا ومن اظلمو سوک دا زیاد ظالم یعنی نشتر دا زیاد ظالم ممن دا اغچانا ذکر بی آیات ربی چاگتا نصیحت اکریشی پا آیاتونو دا رب خپل ثم اعرض عنها بیا دا آیاتونو نا دے مقوالی اعراض کی نو دا دن زیاد ظالم بل نشتا خپویشو بیا ووڑی دا انا من المجرمین منتقمون بے شک منگ دا مجرمانونا انتقام او بدل اغشتن کیو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم سورة السجدة يوشتما سپارہ دویشتم آیات ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها کم انسان چاگتا نصیحت را ارسیدا ہدایت و ترا ارسیدا آیاتنا دا اللہ اولیدل قدرتنا دا اللہ اولیدل دے پویشو او سر دا پوی بیا دا حق دلارنا واپس شو نو دا دن زیاد ظالم بل نشترے دے بیا مجرم دے او دا دے مجرم نبا اللہ پاک انتقام اخلی ظالم دے ظلم کرے دے ومن اظلمو دا دن زیاد ظالم بل سوک دے نو ظلم کے درجی دی دا چابا لگ ظلمی او دا چابا دیر ظلمی خو اللہ پاک دا چا بدلا پریدینا دا ظالم نا اللہ پاک بدلا اخلی کل پا یو طریقہ کل پا بل طریقہ کل با دے پوئی گی پزان او کل با نپوئی گی دا لازمی نرا کہ خامخا دا اخرت کے سزا ورکی
دنیا کې کله کله الله پاک سزا ورکي او د آخرت سزا په بشکا اب په آخرت کې وي خو دنیا کې به کله کله سزا ملاويږي او خلق به پدې پوي شي چې د فلانی فلانه ظلم کړو دا وته داغه سزا ملو شولا عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے عدل و انصاف یواز قیامت کے نرے پر دنیا کے پدے زندگی کے دا سے حالات پیخی گی جا غدا خپل نہ کر دو سزا بھی اوس دا انتقام اللہ بدلہ اخلی انتقام اخلی دا مجرم نہ یا دنیا کی وی یا آخرت کی وی یا دواړه وی احادیث مبارک کے راغلی دی چې درې گناهونه داسې دي چې دا آخرت نه مخکې په دنیا کې بعد هغې سزا ملاویږي درې گناهونه دي چې د آخرت نه مخکې په دنیا کې به د هغې سزا خامخا ملاویږي نمبر 1 د حق خلاف جنډې پورته شي او نعرې اوالی شي او د اعلان کوشش وشي د حق خلاف په جنډو په نعرو اعلانن کوشش کیږي نو دی خلکو له به الله سزا ورکوي په دنیا کې به هم سزا ورکوي آخرت سزا به پې زیاتي نمبر 2 د مور پلار نافرمانی چې چا په دنیا کې د مور پلار نافرمانی وکړله نو آخرت کې خو به سزا وي خو په دنیا کې به نقد سزا هم ملاویږي او نمبر 3 د ظالم مددگار ته به په دنیا کې سزا ملاویږي څوک چې د ظالم مرګرتیا کوي یعنی د ظلم نه منې کوي منې کولی شي او نه منې کوي نو دې سړي له به الله پاک سزا دنیا کې مور کوي آخرت کې به وي چې ته د ظالم لاس نیوې شي ولې دې ونه نیوه ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه سوک دے زیاد ظالم نشتر زیاد ظالم ممن دا اغچانا ذکر بآیات ربه کہ دے پوئے کلیشو دتا نصیحت اکلیشو پا آیاتنو دخپل رب ثم اعرض عنها نو بیا د حقنا اعراضک د آیاتونو نه اعراضک مخې وګرځو انا من المجرمین منتقمون بیشک من د مجرمانو نه د ګناهګارو نه منتقمون بدلا اغشتون کیو چې د هر قسمه ګناهګار ظالم مجرم دا غنه بدله اغشتی شي نو دا ډیر ظلم والا نه به ولې بدله الله نه اخلي نو دې آیات کې پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړی دا چې د دې کافرو او د دې ظالمانو په دې ظلم باندې خفکیگا ما دویستانا مخ اڑی نو خفکیگا ما موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب ورکڑو آغا چا امنا او چا اونمنا
نو پیغمبر علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې دقه شانتی تا ته مم کتاب درک قرآن نو څوک به اومني او څوک به اونمني. بنی اسرائیلو د خپل موسی علیہ السلام کتاب او آسمانی هدایات چا منل او چا نه منل. نو دغه ستا دا قوم هم د بنی اسرائیلو غوندې څوک به مني او څوک به نه مني. ولقد آتینا موسی الکتاب، په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب، تورات هم ورکړو. فلا تکن فی مریۃ من لقائه، پس مکے گت فی مریۃ پشک کے پدوکا کی من لقائه، پملاوے دو دا قرآن باندے یا پملاوے دو دا موسی علیہ السلام باندے. من لقائه موسی علیہ السلام تا کتاب ورکړی شوی دی تورات، نو تا ته هم کتاب ملوشي. من لقائه دا ضمیر کتاب تراجع دی، یعنی قرآن پاک. موسی علیہ السلام تا اللہ کتاب ورکړو نو تا تم اللہ کتاب درکئی، نو پدے کی شک مکوا. نو پیغمبر علیہ السلام کو شک نہ کو، ما و تا تا تر قیامت دے مخلوق تے اللہ اوری کہ اے مخلوقت تاسو شک اونکے. کتاب پیغمبر علیہ السلام تا و اورول مقصد دے نورو تا. انک لتلقى القرآن، تا تبم قرآن ملاویگی. اور من لقائه کی ضمیر کا موسی علیہ السلام تراجع شی، نبیا مطلب دارے کہ شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام دا موسی علیہ السلام سره ملاقات کړي وي، خصوصی خبرې اترې شوې دي. لکه 50 منځونه چې الله فرض کړل او واپس یې کې پیغمبر علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره ملاقات کناغه ته دا منځونه ډیر دي او ستا امت کمزور دی، 50 منځونه نشي کولی. نو بار بار موسی علیہ السلام ورته ویل چې الله ته درخواست وکړه چې دا منځونه کم شي، نو د 50 ته نه 50 ته راغله. بلکې دې 50 کې متوي چې دام ډیر دي امت به اونکلی شي. نو دا بار بار خبر اتره او ملاقات د موسی علیہ السلام سره کېدل، نو شک مکه دا موسی علیہ السلام په خپل تاسو سره ملاوي دو. نو دا د احادیثونه وضاحت سره دا خبره ثابته ده چې شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام او موسی علیہ السلام بار بار ملاقات کړي. نو په قیامت کې بم تاسو سره موسی علیہ السلام ملاقات کوي، یقین وکړه، دې کې شک مکوه. او تسلی د پیغمبر علیہ السلام په دې طریقه ده چې د موسی علیہ السلام د کتاب منل ټولو خلکو نه دي کړي، چا اومن او چا نه مانا، او چا موسی علیہ السلام او چیرو تنگی کو. نو دقه شانتی ستا د وخت دا کافر دی به قرآن نه مني او تا سره به چیړ کوي، تنګی وری. دا هغه حالات د موسی علیہ السلام حالات دا پتام را روان دي. نو خفه کېږه ما او صبر وکې.
ولقد آتینا موسی الکتاب او په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات ورکړو فلا تکن فی مریة من لقائه پس مکے گت پدوکا کے بشک کے گما من لقائه پا ملاوے دو دا موسیٰ علیہ السلام یا پا ملاوے دو دا کتاب وجعلناہ ہدى لبنی اسرائیل گرزولیو من کتاب دا موسیٰ علیہ السلام ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا پا تورات بانے چی چا عمل کردے اگوی تا دیر لوے ہدایت ملو شوے دے پاگی کے دیر پیشوایان اللہ پاک پیدا کرو امامان پا کے پیدا شویو جدا اللہ پا کتاب عمل کو اگا اللہ سرداران کرل پیشوایان کرل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناه هدى لبني إسرائيل منگر زولو دا کتاب تورات ہدایت دا بنی اسرائیل دا پارا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منگر زولو منگ جوڑ کرو منهم دے بنی اسرائیلو کے ائمتن پیشوایان امامان پیشوایان یہدون بے امرنا چاگوی با ہدایت کو خودن بے کولا بے امرنا زمن پا حکم باندے لما صبرو چکل اگوی صبرو کو وکانو بے آیاتنا یوقنون اگوی زمن پا آیتنو باندے یقین کو وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا بنی اسرائیلو کے منگا مقرر کرو وجعلنا منگ جوڑ کرو منهم بنی اسرائیلو کے ائمة پیشوایان امامان مقتدا یہدون بأمرنا جاوی بہدایت کو خلقو تبیلار خول بے امرنا زمن پا حکم بانے دا خپل پیغمبر دا نائب پا حیثیت بانے دا موسیٰ علیہ السلام نائبانو نو دا خپل پیغمبر دا نائب پا حیثیت بانے دا خپل رب پا حکم بانے خلقو تبے ہدایت کو کلا لما صبرو چکلے صبرو کو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ او اغیز من پا آیاتنو باندے یقین کو دے آیات کے علماء بنی اسرائیل اغی بعضتا امامت و پیشوائی ورکلے شوی یو درجہ والا اللہ ورکللا او دا دغی درجے دو سبب اللہ پاک ذکر کر اول دا یہ صبرو لما صبرو امامت چے در تا ملاوے گی پیشوائی او دا قوم مشری چے در تا ملاوے گی نو دا با کل ملاوے گی لما صبرو یہ صبر بکے اور دویم کانو بے آیاتنا یوقنون دا اللہ پا آیاتنو با یقین کے نوچے پا آیاتنو دا یقین اوکا او پا مصیبتنو دا صبر اوکا نو اس بات پیشواش اس دے صبر تم فکر اوکا یقین تم فکر اوکا نو صبر ستوئی حبس النفس عما تشتهیه النفس دا نفس من کول دا تلل بندول دا آغسنا کہ دا نفس درنا تقاضا کئی غوالیے نو پدے یو لفظ دا صبر کے شریعت پا کے ٹول را جمع دے زکا دا گناہ دا کارونو نا
زړه صبر کا. د نیکه په دې کارونو کې به تکلیف ښکاري نو په دې زړه صبر کا. د مصیبت په وخت کې دا صبر دا به د تګران ښکاري نو په دغه وخت کې صبر وکا. دا نفس په دې دریو ځایونو کې اوتړه نو چې نفس دې اوتړه نو طاعت کې د معصیت نه ځان بچ کې او مصیبت کې نفس دې منع کړی د ګډو وډو خبرونه نو دې کې ټول شریعت راغی. لما صبروا چې کله دوی ثابت قدم په دین باندې پاتې شو د دین هر شعبه اومنله. نو د صبر نه مراد احکام الهیه باندې پابندی او ثابت قدم پاتې کېدل. کم څیزونه چې الله حرام کړی دي هغه حرام وګڼه، کم یې مکروه کړی دي د هغې نه ځان منع کا، خپل نفس منع کا. نو د تمام شریعت پابندی پکې راغله او دا یو عملی کمال دی، عملی کمال. دویم سبب کانو بی آیاتنا یوقنون، پا آیاتونو باندې یقین کو. یعنی د آیاتونو مفهوم او معنا او مطلب باندې ځان پوی کو او چې پوی شو نو یقین یې وکړو. نو دا لوی کمال علمی دی، دغه مخکې عملی کمال دی او دا علمی کمال شو. نو خلاصه دا شولا چې امامت او پیشوائی د قوم مشری دې لپاره هغه خلق پکار دي چې هغوی په عمل کې کامل وي او په علم کې هم کامل وي. علمی کمال وسره وي، عملی کمال وسره وي. دې کې عملی کمال دا د علمی کمال نه مخکې ذکر شو. لما صبروا دا عملی کمال دی. کانو بی آیاتنا یوقنون دا علمی کمال دی. نو ترتیب تبعیدا دی چې اول بس زده کی نو رستو با پی عملو کی، یعنی اول با علم حاصل کی رستو با پی عملو کی. نو دے کہ ترتیب الٹا شو، عمل اول ذکر کا او علم رستو ذکر کا. لما صبرو کے عمل لی دے مخ کے ذکر کا. کانو بی آیاتنا یوقنون دا علم دے علمی کمال دے رستو ذکر کا. پدی کی اشارہ دیتا را کہ دا اللہ پنیز بانے اغا علم قابل اعتبار ندی چی عمل وسر نوی. اغا علم اڑو معتبر ندی چی بندہ پہ عمل نکی. نو اغا علم با معتبر شی چی عمل پہ کے. نو اللہ پاک دے منگا و تاسو تا علم با عمل نصیب کی. بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین. پا صبر او پا یقین باندے دا دین امامت او پیشوائی ملاوی، پا دین کے یو درجہ ملاوی گی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، من گرزولیو من جوڑ کریو منهم دے بنی اسرائیلو کے ائمتن پیشوایان یهدونا چاوی با ہدایت کو دار پیغمبرانو نائبانو ہدایت بے کو بے امرنا زمان پا حکم باندے لما صبرو چکلے صبرو کو وکانو بے آیاتنا یوقنون اور دوی زمان پا آیاتنو باندے یقین کو ان ربک هو یفصل بینہم، بے شک استا پروردگار هو یفصلو دے بفیصلہ کئی، دا اللہ بفیصلہ کئی بینہم دا دے خلق ترمنزا یوم القیامت دا قیامت پر فیما کانو فیہ یختلفون، فا اغسکی چی دوی پاگے کے اختلاف کو.
د اهل حق او د منکرینو ترمنځ فیصله به الله پاک کوي عملی فیصله د قیامت پر ورځ باندې وي په دنیا کې الله پاک داسې ډېر مثالونه وښول چې د هغې نه عبرت حاصلېدی شي عادیان سمودیان ډېر طاقتورو ډېر زورورو خو د هغوی هغه آبادۍ د هغوی هغه ښارونه څه شو تش کندرات پاتې شو تباه شوی کندرات او نشانات پاتې دي دین عبرت واخلا مکه مکرمه نه چې شام طرف ته په سفر ځې په لاره کندرات ګوره نو ولې د دغه قومونو د هلاکت داستان قابل تعجب نه دی دا زورور خلک څه شو نو د دې لیدو نه پس چې عبرت نه حاصلې د زړه سترګې ړندې دي د زړه غوږونه کاڼه دي ان ربک هو یفصل بینهم بیشک استا پروردگار هو یفصل بینهم فیصله بو کی د دې ترمنځ یوم القیامت د قیامت پرز فیما پاغسکی کانو فیه یختلفون چې د خلکو پکې په دنیا کې اختلاف کو اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون اولم یهد لهم آیا دوی ته هدایت نه دی کړی الله کم اهلکنا چې څومره موږ هلاک کړي دي من قبلهم د دې نه مخکې من القرون د جماعتنا یمشون فی مساکنهم چې دوی د هغوی په کندراتو کې ګرځي دې کندراتو لیدلو مته هدایت نه کړ چې د پخوانو تباه شوي قومونو هغه حالات هغه مکانات او کندرات ګوري نو دې لیدوم درته هدایت نه کړ سوچ دې په ونه اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم دے حالاتو دے کندراتو دے نشاناتو ہدایت انک دیتا کم اهلکنا چمن سمر ہلاک کری دی من قبلهم دین مخ کے من القرون د جماعتنا یمشون فی مساکنهم دیگر دی داغی پاک کورنو کندراتو کی دو سیدو پازینو کی ان فی ذالک لآیات بے شک دے کے نشانات قدرت تی افلا یسمعون آیت بھی اورینا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز اولم یرو آیت بھی قتل ندی انا نسوق الماء جمنگ شڑو ابولرا الى الارض الجرز اوچز مکتا اوچز مکوی بے آبو گیا اغیتا اوب منگور اشڑو اوب خوروشی فنخرج به زرعا پس منگ رہو باسو پدے اوبو باندے زرعا فصل تأکل منہو انعامهم چې د دوی ساروی تنم خوراک کوي وانفسهم او دوی ته پخپلهم خوراک کوي ارض الجرز جزر ارض الجرز جرز خوش کزمکا چې هغه کې شینکې نوي نو بعض علما فرمایي چې دا د مصر زمکا دین المراد دا نسوق الماء منگو تا اوبرا اوشڑلے دا دا دریائے نیل اوبدی خو یواز دریائے نیل او مصر نا بلکہ طول دنیا کے اوچ زمکے دیتا اللہ پاک اوبرا ولی او ہر زمکا پا دے اوبو باندے
سیراب شي شینکه پکې زرغون شي انسانان هم خوري حیوانات هم خوري اولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز آیا دوی کتلی ندی أننا نسوق الماء چې بشک من الشلو بولرا إلى الأرض الجرز او چزمکتا فنخرج به زرعا پس من پدے اوبورا اوباسو شنکے تأکل منه انعامهم چه خوراک کئی داغینا انعامهم چار پایان ددوی وانفسهم و ددوی زانونهم افلا یبصرون آیا دوی گورینا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين مخکیات کی اللہ فرمائے کہ قیامت کے بفیصلہ کی گی ان ربک هو يفصل بینهم یوم القیامہ ندا کافران و اتدا قیامت کے ہر وقت قیامت یعنی ندا بکلی راو لدا قیامت کے بس دا خبر اخلاص شي دا دم کونا سن جوڑی گی راو لا قیامت ويقولون متى هذا الفتح دا کافران وی متى هذا الفتح دا فیصل ایروز بکلی دا قیامت بکلوی راو لا قیامت دا فیصل ایروز ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی دا عذابون امراولا و دا قیامت و حساب کتاب ارسلاولا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون اللہ فرمائی دے کہ ایمان بالغیب روڑا ایمان بالمشاہدہ مغواڑا قیامت بکلی نو اللہ دی لیدلی ندے نو ویمانا نو دیتو ایمان بالغیب او چه تا قیامت پا خپل سترگووی نو بیا خو بے منی خدا منل بطالا بیا صفحه در کی نہ دا عذاب اخلاصے گی نہ دنیا تا واپس رات لیشی نہ دا توبہ قبلے گی نہ دا ایمان قبلے گی نو پا قیامت سکے مخ کے پی ایمان روڑا او چې قیامت راغی بیا به ته ایمان هم روړې بیا به عمل تم جوړ شي هر څه به کې خو بیا به فایده نه کوي قل یوم الفتح او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چې هغه ورځ د فیصلې لا ينفع الذین فایده به نه ورکوي هغه خلکو ته کفرو چې کفر یې کړی ایمانهم ایمان به ورته بیا فایده نه ورکوي چې دنیا کې ایمان نه دی روړی اور اس قیامت کی ایمان روڑی نہ قیامت ایمان با پیدا ورنے کی ولا هم ينظرون او نہ بدیل بیا مہلت ورکلیشی واپس رات لهم نشتا فاعرض عنهم محبوب الدین اعراضک مخت نواڑا وانتظر انتظار کوا انہم منتظرون بے شک دویہم انتظار کون کری دا کافران دنیا کے تا تا دا نقصان رسول انتظار کئی سازشن کئی منصوبے جوڑی کہ تا تا سا تکلیف کو رسی اور تا با اللہ بچ کئی اور دوی با پغم کے ککڑ کی گی فاعرض عنہم نو تدوین اعراضو کدوی خیالم پریگ دا وانتظرو انتظار کوا انہم منتظرون بے شک دویہم انتظار کون کی دی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين